افغانستان د ورلد کپ د سپر 8 پړاو نه افیشلی آوټ شو. نیوزیلند خپل لوبه زیاده د کینیډا پر وړاندې وګټله او څه هم دا ممکن نه و کینیډا نه لوبه وګټي، خو بیا هم خل دلته په امیدونو باندې ناسو سیاره کېدای سي کینیډا چې د نیوزیلند مات کې او مخ ته څه چانس برابر شي، خو دلته نیوزیلند ډیر په نره باندې دا لوبه وګټله او که هم دلته کینیډا ډیر ښه ټارګټ ورکړی، خو بیا هم نیوزیلند هغه لوبه وګټله او موږ افیشلی د سپر 8 پړاو نه بار شو. تیری غلطیاں چې موږ نه وشوي په هغه باندې د افسوس نه بهتر دا ده چې باید موږ په ټیم کې کار وکړو. هغه ځکه چې موږ نقص لرو هغه باید موږ ډکړو د رانوان نړیوال جام د لپاره تر څو چې موږ ته داسې بیا چانس برابرېږي موږ د دغه نه استفاده وکړو او فایده تر واخلو تر څو موږ ته داسې مشکلات جوړ نشي چې موږ بل ټیم ته په انتظار اوسو چې چیرې دا لوبه بایلي نو موږ به سپر 8 ته کوالیفای وکړو. نو د زیمبابوې لوبډله د موږ او تاسو ته مخامخ مثال د زیمبابوې استرالیا په خپل ګروپ کې ماته کړه، دا د وس سپر 8 ته کوالیفای شو په نن ورځ کې، لکه نن لوبه ونه شو خو د یو پوینټ نه بیا سپر 8 ته کوالیفای شو. نو داسې موقع راځي باید چې موږ استفاده تر وکړو چې کشیر موږ داسې سخت ګروپ راځي نو یو غټه لوبډله د موږ لپاره ماتول حتما ډیر زیات ضروری. خپل رائے په کمنټ کې حتما شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.